دا جوړه ده دا راله وګنډه خوب خشته راله وګنډه ته خسته غموړې او موږ دا 2013 سره پاتې دي موږ خپل دونه کار دی چې کولې نشو مړه څه چالو کړو دا دونه کار دی خدا ته ما هم پکې وګنډه چې کې دې په دوه سترګې مې لکه دا څه ورته کوم دی کې استاد زمانه کپړې مګنډه ته هغه کپړې د شروع کړو ته کې موږ رښتیا ګاندو موږ د خپل دنیا کارونه پراته دي مړه دونه سترګې هم پټاو یار موږ هم پټا ګنډو کنه یار ټیک ده چې ته زما آګاه کې خو ټیم ته هم ګوره که نور 2013 ورځې پاتې دي موږ د راشته کارونه پاتې دي ګلابه خفه نه شي یار داسې کار زموږ نه دی په کار دا بس تا اشنام ګنډي ولې زه ستم خو یو سما بس که تی اړخوا ته وړې خو اوس موږ د یوې جوړې ټیم نه رانه خراب کړ او راغلی بدماشۍ یم کې خیر په دې قینشي باندې ور ووم خبره دا خو بدماشان دي خیر دی شکار دی وره جوړه ټول مې پټا ګنډي اوس یې راغلی اوس یې سره نشم راغلی زه خیر دی استاد ورګه ترازه سړی پوي کا ترازه بار ترازه ته روان شه زه د روزم زه سړی ډېر زیات خطرناک و بچ مې کړی تګینې په قینچې والي ښه راځه دغلته مې د رور دوکان دی په هغه به یې د لو ګنډم ښه مزېداره ښه نو تا نه خو یې مونه ګنډله نه نو د دوکان ته خو زه ځکه ورغلی وم دا خو چې دې کمې جوړې نشي ګنډلې نو ما دې راکړي زه یې وله رور له مې یوسم ښه خو هغه یې لږې ګرانې ګنډي په دې ورځو کې په 15,000 روپۍ جوړه ګنډي ګورې 15,000 روپۍ راځه وربه کړو که نه او راځه به چې 15,000 روپۍ ورکې که نه اوسې پې دله ګنډمه ښه هسې وشوله ته دلته ودرېږه زه دننه ورځمه خبره ورسه کومه چې انعام درنه والي ته مه راځه ښه ښه زه ټیک شو بس همدغه هلته ودرېږه ښه زه وشه زه به انتظار کوم زه السلام علیکم استادو وعلیکم السلام څنګه دی ښې خیر دی استادو یو ملګري مې دی یو جوړه ولې ګنډو ما چې څنګه به یې وګنډې نو دا خو اختر ته 15 ورځې پاتې دي او موږ باندې خو موږ دا شته راله نشو ګنډلی نو دا ستا هغه پکې څه وګنډو مړه څه موږ چلو ته خو ډېر زیات کار دی نه نشو ګنډلی که نه ښه خفه کېږه به نه مړه چې دا دونه کار دی خو دا یو جوړه نه شو بیخي ګوره موږ ته دا شته کار موږ نشو کولی ښځه داسې کار دی چې خیر د اختر نه بعد یې ولې اختر په 15مه ورځ یې واده دی نو بیا به یې ولې وګنډې وا باره بیا خو د اختر په 15مه ورځ به یې مړه وګنډو ښځه داسې کار دی سړی زه راولمه خو ته بس خبرې مبرې ورسه مه کوه چې کله دې په کار دی او دا مازغی کار نه کوي او دا نیټې ولې ایښې ده د واده سړی واده څه خوشحالېږي دې پته نه لګي خفه دی اوسه د اختر نه وروسته یې واده دی نه بیا خو ولې وګنډو ښه خبره نه ده ښه ورګه زه ورته اواز کوم صحیح ده راوله ځه داسې کار دی سړي سره مې له خبره وکړه اوس پته نه پوهېږي هلته به دا خبره نه کوې چې ګوره د اختر شپې له مې پکار دی او دې شپې له بس هغه د اختر په شپه به ته ورشې او جامې به دې ریډي ښه شاګرد دې راته ووي سهار یې یو په قینچې وایي هغه ورته وایي چې د اختر شپې له مې پکار دی وایي خراب په قینچې ووو دا خو راته ډېره ښه خبره وکړه که نه د لانجې نه مې بچ کړې ته را یو 15,000 روپۍ راکړه مخکې یې ورکړو او دا زه ورکوم به دا به زه پرده کې ورکوم ته به ښه غوږ نه کې ښه تا نه به صرف نه پوهېږي او بس زه خو ما خو پې کړې که چې د اختر په شپه نه دی د اختر په شپه به په خپله ورشي بس هغه به غږ نه کوي ښه راځه استادو دا دې ناک کې واله ښه درد شته ناک کې ښه شته وله بېغم اوسه نور خو ته ما پې کړې که نه او ډېر صحیح ده بېغم اوسه ښه استاد لږې غټې کړه بس ته خبرې مه کوه که تا ته مالته ته پرېږده ته زه استاد یم ته استاد او زمونږ خو ورور دی دغه دا جامې خو دې برابر دي که نه لږې تنګې خو دي خو زه خیر یو نمبر یو انچ یې کوله ونیسه ښه د اختر شپه استاد زما جوړه تیاره ده د څه جوړه هغه ستا ورور چې راوستی وم نو هغه راته ویل چې د اختر په شپه یې بیا تپوس وکړه هغه زما ورور نو هغه ستا ملګری و چې د اختر نه بعد یې واده دی هغه ستا ورور و هغه ویل د اختر شپې له باندې کپړې تیارې دا ساوتې بوتې وې مړه موږ څه شوګیرو والو شپه ورځ هم خوب نی او 70 ته راباندې بدماشي کوي خو ما نه هغه خپلې 15,000 روپۍ راکړه هغه جوړه م راکړه پته یې نه ګنډم د څه شي 15,000 روپۍ لکه ځکه نه ګوره مازغه راله مه خرابوه ورور له مې ورکړې وې که نه ته ورور له مې دله یې ورکړه د څه شي ګوره ځکه دې پیسې چېرې ګوره وامه دا
من دبلك ورقة خيكية بالي دوا بس كبزارك بي خوباسه چې بیخ دوزي دې بي خو واسه زه خودونه شوګیروم نوم خراب کړل کته چې خراب کړ السلام علیکم وعلیکم السلام. استاد دا جوړه به ګنډل غواړي ستړیا مشي نو اوسه پوری چرته وې چې اوس په جوړه ګنډل غواړي. لږ لیټ شو پکې خو دې توته کې رااله ګنډه غولې شیروزل ماما لږ نه ډېر زیات پکې لیټ شوی. ما خودونه کار اخیستی دي. زه به په خپله ځان باندې اوس څه چل کومه. دوه درې ورځې به ځان هسپتال کې داخلوم. زه یم چې د خلکو رندا پام وړي. دا وخت نه دی اوچته وچته بل چا دی یو څخه چې ستاسو داسې اذن شي که نه نو بیا تاسو نورې خبرې کوئ. شیروزل ماما بس مشر یې رانه روجم ده که نه هسې نه په قینچی رانه ونه والې شي بیا به خفې ښه. یو دوه ماشومان دي دا جوړې خوله کې وګنډئ. ولې نه ځي داسې بې وده وګنډم په ډبل سلایانو بې وده وګنډم که شته بټنې به م پکې ولګوم که او ناپتي وسلم. دا ولې دې له ګنډي او موږ له نه ګنډي. یاره شیروزل ماما په خبره نه پوهېږي دا زنانه ذات دی. اوس په غریبه کم خوا دي تور سرې د هزار به راته وګي او ته خو ځوان زلمې بل چاله به یم یوسې. ته خاوند دا یو جوړه مې را تا را لږه وګنډه. شیروزله زه تا را دې پړسېدلي وجود نه پېژنم ښه اوس دې دا دوکې شروع کړې. ځه زه ګینې په دې سرې باندې یو پنځه داغه در کومه ځه ته ګینې دا ګرمې سیره پورې نیسمه وځه وره جوړه دې. وای دې روجه کې به راباندې هر څه داسې خواږه لګي بچې چا به تکړه شه ښه دا وخت دوکانداري کېږي ګوره بیا وروستي سم ني. کیسه څنګه چلې دا وایه ووایه کنه. که نه دا دې څه چل کړی دی لکه یا لکه دا خو زه نه یم که نه نو ولې ړوند دې څه ته وګوره نه. نوم و دا تصویر دا هر څه ته وګوره. دا چا څه چل کړی دی یار دا داسې دي یار. ته راځه که نه هغه له وشو ریاض له وشو. ته راځه ریاض پسې ورځم ریاض ښه بچې دوکان ته ګوره زه به دا د یو منټ کې راځم ښه ته راځه ریاض پسې ورځو راځه. پکېږه مه مړه ته پوهې شو دا د خفګان خبره ده دا زبرګه روجه ده لکه دا کومه لوبه شروع ده یاره. دې نه خو غټې دښمنۍ جوړې شوې غټې لانجې ته جوړې شوې ولې ته دا وینې نه دا سوشل میډیا ته ګورې نه څه. بالکل راځه السلام علیکم. وعلیکم سلام بخیر خیسریه څنګه خې طبیعت ته خدای ورار سره مشوره سره څنګه رسې مړاوي شانتي والله خیسریه دې روجورانه د لپلوخار چمټه سازه کړې به ایمان دا کړم زه خیر دی بس څنګه را پیخه مو کړله دا شکار دی ریاضه ها رامزاده موبایلو زما په نوم باندې چا پیک د فیسبوک آی ډي کولو کړې ده خو ګورې که نه قرض پیسې وغوښتې چې لږې قرض پیسې رانو ورې نه کې ګورې دا زه نه یم دغه ما ته ټول مال پروت دی ته لا فیسبوک یادې کو تا رانه دلته اوس وغوښتې دلته هم تا نظر در کوم په تا باندې څه باور پکار دی